قسم دی خوري مې رانتاو د لور په لور دردونه قسم دی خوري مې رانتاو د لور په لور دردونه یم یوازې را په سر دی د ټول کور دردونه او په ملا یې مات کړمه ذره 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 یې کړمه الله دې چاته هم نه ښایي د مور دردونه په ملا یې مات کړمه ذره 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 یې کړمه الله دې چاته هم نه ښایي د مور دردونه رانه یې غوښتي و بنګړي چې مې سیالي شو جوړه زما وس نه و رانه پټ کړل وړې خور دردونه رانه یې غوښتي و بنګړي چې مې سیالي شو جوړه زما وس نه و رانه پټ کړل وړې خور دردونه و چې په یوه کور کې له ما سره دی نه جوړېږي پردي به څه کړم راکوي راته خپل رور دردونه چې په یوه کور کې له ما سره دی نه جوړېږي پردي به څه کړم راکوي راته خپل رور دردونه او زما ځواني د فراق په لمبو وسېزله څه ستا د عشق درد او څه زما نور دردونه زما ځواني د فراق په لمبو وسېزله څه ستا د عشق درد او څه زما نور دردونه او جمشید ساحله د بیلل یار تصویر ته جاړم هسې مې وپارول بیا ځان ته په زور دردونه ډېره مننه جمشید ساحله د بیلل یار تصویر ته جاړم هسې مې وپارول بیا ځان ته په زور دردونه او څه شعرونه دي چې زه د بېوسو دغه چغې څنګه واورمه د چا ډوډۍ نه وي د چا په تن جامې نه وي زه د بېوسو دغه چغې څنګه واورمه د چا ډوډۍ نه وي د چا په تن جامې نه وي وخت دی رقم رقم حالات په سړي راشي مګر هلته محتاج شي چې د چېرته ارادې نه وي وخت دی رقم رقم حالات په سړي راشي مګر هلته محتاج شي چې د چېرته ارادې نه وي او چې ډک بازار کې ولاړ نو ته به څه احساس کوې چې د زما غوندې جیبونو کې پیسې نه ډېره مننه چې ډک بازار کې ولاړ نو ته به څه احساس کوې چې د زما غوندې جیبونو کې پیسې نه وي او دا خو دنیا د مړې سختې او اسانې لري ژوند بې معنا چې پکې دا رنګه کیسې نه وي دا خو دنیا ده مړې سختې او اسانې لري ژوند بې معنا چې پکې دا رنګه کیسې نه وي جمشید ساحله مزه ختمه شي د ژوند هغه وخت چې کور ته لاړ شي او په کور کې د ادې نه جمشید ساحله مزه ختمه شي د ژوند هغه وخت چې کور ته لاړ شي او په کور کې د ادې نه وي ما سره خو موبایل کې شعرونه نشته خو چې څه مې مضغو ته راځي څه شعرونه نور دي چې روانم جړېدم په ټوله لاره زړه مې وخوړ خالي لاسونه تلم چې له بازاره زړه مې وخوړ روانم جړېدم په ټوله لاره زړه مې وخوړ خالي لاسونه تلم چې له بازاره زړه مې وخوړ او بچي راته نه هر کور کې پراته دي رخم وکړه دا ټول زما د سترګو لیدلی حال دی بچي راته نه هر کور کې پراته دي رخم وکړه څو ورځې قرض راکه دکاندار زړه مې وخوړ بچي راته نه هر کور کې پراته دي رخم وکړه څو ورځې قرض راکه دکاندار زړه مې وخوړ سوالګره وه زما له وسې هېڅ هم پوره نه و ما څه کړی وه پروردګار زړه مې وخوړ سوالګره وه زما له وسې هېڅ هم پوره نه و ما څه کړی وه پروردګاره زړه مې وخوړ او زما په حق لی څه درته ویلي ما خو پوه کړه زه زر شکه نه ووایه ریبار زړه مې وخوړ زما په حق لی څه درته ویلي ما خو پوه کړه زه زر شکه نه ووایه ریباره زړه مې وخوړ او بېګا چې ته زما له څنګه لاړلې ساحله بیا لاس تر زنې ناسم تر سهاره زړه مې وخوړ او څو شعرونه نور دي چې دومره خبره نه وه بس خفګان ته ورسېده زمونږ د عشق کیسه تمام جهان ته ورسېده دومره خبره نه وه بس خفګان ته ورسېده زمونږ د عشق کیسه تمام جهان ته ورسېده او یا به یې زهر خوړل یا به یې خودکشي کوله ښه شوه چې دغه جنۍ خپل جانان ته ورسېده یا به یې زهر خوړل یا به یې خودکشي کوله ښه شوه چې دغه جنۍ خپل جانان ته ورسېده جنګ که د لر په نامه و او که د بر په نامه خو بس ضربه پکې خالي افغان ته ورسېده جنګ که د لر په نامه و او که د بر په نامه خو بس ضربه پکې خالي افغان ته ورسېده او زه دومره وژړېدم خپلې بېوسۍ باندې مې چغه مې ووته له خولې اسمان ته ورسېده زه دومره وژړېدم خپلې بېوسۍ باندې مې چغه مې ووته له خولې اسمان ته ورسېده او د کور کارونه یې هم یاد نه و له خدای نظار شم هغه وړه جنۍ سورکې خان ته ورسېده د کور کارونه یې هم یاد نه و له خدای نظار شم هغه وړه جنۍ
سورک خان ته ورسېد او خرڅ به یې نه کړمه د ولږې که مړ کېږم هم یاره خبره که دا ستا پېزوان ته ورسېد خرڅ به یې نه کړمه د ولږې که مړ کېږم هم یاره خبره که دا ستا پېزوان ته ورسېده جمشید خرڅ به یې نه کړمه د ولږې که مړ کېږم هم یاره خبره که دا ستا پېزوان ته ورسېده او جمشید ساحله بس ویده شه د چا غم څه کوې ګوره خبره د سحر ځان ته ورسېده. که غواړئ د شیبه باران اونیزه مشاعره کې برخه واخلئ د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ د ماسپښین 2 بجې ترسره کیږي. پته د لومړي مکرویانو وروستی تمځای د سمټخانې 3 لارۍ مقبل مارکیټ د طلایي دروازې ښوونیز مرکز. د اړیکې شمیره 0 اویا 6 40 8 40 101.